د فاریاب والي نقیب الله فایق په ټولنیزو رسنیو غوغا رامنځته کړې. فاریاب والي ولې د امریکایي جنرال سره وژړل او د ولس غبرګونونه څه دي او افغان حکومت څه وکړل؟ ملګرو راځئ چې دغه والي ولې وژړل دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د کابل حکومت له لوري د فاریاب والي نقیب الله فایق او یو امریکایي قومندان د مخخي انځورونه ټولنیزو رسنیو ته راووتل. تاوده غبرګونونه یې راپارولي دي. په خپاره شویو انځورونو کې ښکاري چې نقیب الله فایق ته د خپل امریکایي دوست د فراق او بیلیدو غم د زغم وړ نه دی او د هغه له سترګو یې اوښکې بهولې. له دې صحنې سره فایق په خپل ټویټر لیکلي، نن مې له یوه ښه ملګري سره خدای پاماني وکړه. پوګرد په شمال کې د امریکایي ځواکونو قومندان و. د له امله فاریاب د سقوط له خطر څخه خلاص و. نوموړي زیاته کړې، موږ ډیپلوماټیک دودونه مات کړل او د رخصتېدو په مهال مو له یو بل سره اوښکې توی کړې. هغه واشنګټن ته ولاړ او زه ویلی شم چې په واشنګټن کې یو د حساب ملګری لرم. دغه ټولې که څه هم د فاریاب والي له خپل ټویټر ډیلیټ کړي، خو سکرین شاټ یې لا هم د ټولنیزو رسنیو تر ټولو ګرمه موضوع ده. غبرګونونه د حارث مجاهد په نامه یو تن ورسره لیکلي، والي صاحب غم یې مه کوه، بیا په آخرت کې ورسره یو ځای شي. د عبدالرحیم رحیمي په نوم یو بل فعال بیا په طنزیه ډول طالب مخاطب کړی او لیکلی دي، طالبه خدای ته به څه جواب ورکوي چې دا دوه مینان دې سره جدا کړل. د امرالله خان په نامه یو بل تن بیا یو بیت شعر ورته ډالۍ کړی، که واشنګټن ته درومي دا قربانه د سره بوزئ، ډیره له تاسو سره مینه لري، د خره غوایي در سره بوزئ. ثناء الله صالحي لیکلي یوازې د فاریاب والي فایق نه دی بلکې د ټول نظام یې همدا حال دی. له اشرف غني، عبدالله او نور ټول هغه چې تیر 19 کلن اشغال یې په ځان منلی و، ټول د امریکا له وتلو سره د فایق په سرنوشت اخته کیږي. د ځینو سر له اوسه خپلې شخصي ګټې په خطر کې دی. سیاسي فعال او د چارو شنونکی نظر محمد مطمئن بیا وایي، تر یوې پیړۍ همدا شرم د فاریاب والي نقیب الله فایق او د کورنۍ ته په میراث پاتې شو. والي او امریکایي جنرال دواړه د مخکې په وخت کې د یو بل په جدایي خفا او دواړه ژاړي. د پخواني په نوم مجاهد زوی نننی والي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وتلو دومره خفه دی چې عام محضر کې هغه د یوې بېوسه ښځې په څیر اوښکې تویوي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ او غبرګونونو ته که څه هم لرئ نو په کمنټ کې موږ سره پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ.